دردونکې کیسه. ملګرو، زه شریف الله رحیمزوی تاسو ته یوه کیسه وړاندې کوم او امید لرم چې خوښه به مو شي. مور یې ورڅخه ناراضه وه. قصد یې وکړ چې په خوله یې کړي. له ځانه یې راضي کړي. ورغږ یې کړ: ای مورې، نن ماښام به روژه ماتي، ته څه پخوې؟ مور یې په جواب کې وویل: زهر درته پخوم. زوی یې په خندا ور غبرګه کړه چې ستا د لاس زهر هم ماته ډېر محبوب دي او خوند راکوي. مور یې ورته وویل: له مخې مې لرې شه. زوی ورته وویل: سمه ده، خو یو وار وخانده. مور یې ورته وویل: لاړ شه، ما خپل کار ته پرېږده. زوی یې ورته وویل: ای مورې، دومره غوسه او قهر؟ مور یې ورته وویل: نه غواړم چې مخ دې ووینم، تر څو چې د مور او پلار سره زندګي او ګزاره زده نه کړې. زوی یې ورته وویل: سمه ده، زه هم درڅخه مرور شوم او نن روژه ماتي یعنې افطار هم نه درسره کوم. زوی یې له کوره ووت تر څو چې یو قیمتي توکی پیدا کړي او بیا خپل مورکۍ پرې خوشحاله کړي، ځکه چې دی پوهېده چې دا مې د مور د زړه خبره نه، بلکې د یو لږ وخت لپاره راته غوسه ده. دوه ساعته وروسته چې روژه ماتي وخت هم رانږدې شو، مورکۍ یې پر خپل لوړ غږ کړ چې دسترخوان هوار کړه او د خپل ځان سره یې وویل: څومره غوسه مې ورته وکړه، الله تعالی مې دې د ده د پښو له خاورو زار کړي او د ده لپاره مې هم هغه خواړه تیار کړي چې د ده به خوښ وه. والله چې افطار هم له ده بغیر څخه خوند نه راکوي. لور یې ورغږ کړ: مورې، دسترخوان باندې ډوډۍ کېږدم، و افطار ته 5 دقیقې پاتې. مور یې ورته وویل: هو، خو ورور ته دې هم ټلیفون وکړه چې ژر راشي او افطار ته لږ وخت پاتې دی، او دا مه ورته وایه چې ما تاته ویلي دي چې ټلیفون ورته وکړه، تر څو چې د مور په قدر پوه شي او بښنه وغواړي. لور یې ټلیفون ورته کړ، خو د حق موبایل د بند جواب وایي. مور یې وویل: الله جل جلاله دې په سلامتۍ سره خپل کور ته راولي. وخت د اذان شو، خو زوی یې رانغلو. مور یې روژه ماته کړه، خو د خپل په زړه کې وایي: زما د سترګو توره او زما روحه، پوهېږم چې وږی یې، الله مې دې سترګې وباسي چې ته مې خوابدې کړې. ناڅاپه د ټلیفون پر مخ باندې خبر ښکاره شو چې په کراده یعنې بغداد کې یو ځای دی چاودنه شوې. د مورکۍ زړه یې په درزا شو، پلار یې ناراحت شو. د ډوډۍ ګوله په ستوني کې ودرېده. بیا یې چیغه کړه: محمود! دا یې د زوی نوم و. خاوند یې ورته وویل چې څه دي چې د محمود نارې وایي. هغې ورته وویل چې د محمود هم له کوره خوابدي وتلی، داسې نه چې 10 منټه وروسته یې پلار ته ټلیفون راغی او ورته یې وویل چې له خبرونو دې خبروم، خو بښنه غواړم چې دې خبروم، د محمود دې الله مل شي، محمود دې الله جل جلاله شهادت قبول کړي. مور یې وویل چې دا درواغ وایي، هغه اوس راځي، زما لاس مچوي او ما خوشحاله کوي. پلار یې له کوره ووت تر څو چې د خبرې حقیقت معلوم کړي. کله چې پر حال معلوم کړ، کور ته یې ټلیفون وکړ او په ژړا ژړا یې ورته وویل چې محمود خو شهید شوی دی. د محمود مور ورته وویل: آیا هغه ما ته ویلي وو چې زه نن تا څخه خفه یم؟
روژه ماتې نه در سره کوم. هغه د خپلو ملګرو سره وتلی دی، ټلیفون یې خاموش کړ. مور یې چیغې کړې ای زما روحه، په والله چې نه یم در سره خوابدې، فقط ژوند دې غواړم. خو هر څومره بد ورځ راته ووایه، خو دغه مه اوروه چې محمود شهید شوی دی. زه در څخه راضي یم، که ته راڅخه خوابدې، خپل سر په قیمت دې خوشحاله کوم. مور یې د شفاخانې په خوا روانه شوه او هلته یې خپل خاوند د محمود پلار ولید. ورغږ یې کړ چې محمود چیرې دی؟ هغه ورته وویل چې په هغه خونه کې په خپلو وینو کې غرق پروت دی. مور یې ورمنډه کړه او په وینې سورو څادر یې ولید چې پر زوی یعنې محمود یې غوړېدلی دی. څادر یې پورته کړ چې زوی شهید پروت دی. مور یې ورته په ژړا کې وویل ای زما زړه، زما روحه، راشه روژه ماتې تیار دی. هغه خواړه مې تیار کړي دي چې تا غوښته. په دغه حالت کې د شفاخانې ډاکټر را داخل شو چې په لاس کې د سرو زرو بنګړی دی او دا حروف پرې لیکل شوي دي رضاکي همي یا امي. هغه یې ورکړه چې دا موږ ستا د مور محمود زوی سره پیدا کړی. مور یې د شفاخانې په خوا روانه وه. څنګه یې چې محمود ولید او ډاکټر دا بنګړی راوړ، مور یې چې بنګړی ولیدل چیغه یې کړه او خپل زوی یې تر کمیس ونیوه او ورته یې وویل چې لا مې نوره هم خفه کوې، نوره مې هم ژړوې. ای د خپلې مور روحه، الله رب العزت دې د بدر او احد په شهیدانو کې راپورته کړه. ما بخلی.